همراز به پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وفي السحور برکت. اوس یو خو په سحری کې برکت دی، خو دلته موږ ته دوه فایدې میلو شي. یو فایده خو دا وشي چې راپاسو، نو راپاسېدو کې یو خو به تهجد وشي، 2 رکعاته 4 رکعاته حسب توفیق. چې هلته روټۍ تیاریږي، پښمنۍ تیاریږي، دلته پکې 2 رکعاته نفل شي، ډېر لوی اجرونه او ډېر لوی ثوابونه دي. او دا د تقوادارو خلکو نیکانو خلکو عادت دی، نو هغې کې هم زه سړی شامل شي هغه تقوادارو خلکو سره. نو یو خو پکې تهجد وشي. بل دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې کې برکت دی. اوس دا خو لنډې ورځې دي، لنډې شپې دي، بس لوګه پکې نه راځي، ځکه شپې خلک دومره پروجماتي کې وخوري چې پښمنۍ ته ضرورت نشته، خو برکت دی پکې. اوس برکت څه شی دی؟ برکت دا دی چې ته لږ خوراک وکړې، یاره یو ګیلاس اوبه دی ولې ونه څښې، یو قجوره دی ولې ونه خورې، یو 2 نوڼۍ روټۍ دی ولې ونه خورې، خو هغې کې باید خدای پاک تا ته برکت واچوي، ستا صحت په الله هغې سره ښه کړي. دا صحت څومره لوی نعمت دی، نو په دې کې به الله برکت واچوي. تا په یو سنت عمل باندې عمل وکړه، سنت عمل دی پښمني، تا په هغې باندې عمل وکړه، الله به دله په دقه خوراک باندې صحت درکړي. نو دا ته په ډېرو دوایانو نشي حاصلولی، او پیغمبر وینا ده چې په دې کې برکت دی، نو تا ته به خدای پاک صحت درکړي، سبا ورځ به دې ښه تېره شي، برکت به پکې پیدا شي. بل برکت دا دی چې دغه رزق کې به دله الله برکت واچوي. تا لږ وخوړ، دا لږ به الله دله ډېر کړي، او الله به دې کور کې رزق ډېر کړي. نو دا برکتونه دي. نو دې برکتونو نه ځان محرومه کول نه دي پکار. تهجد پکار ده. دغسې ګوره یاد ساتئ چې د نفلو ثواب هغه د فرضو برابر دی. نو دا اوس وګوره چې مونږ اوابین وکړو، دلته تراویح وکړو، ورپسې یو 2 رکعاته بیا نفل وشي، دغسې چې دی نو د ماسپښین نه مخکې وروستو 2 رکعاته، د مازدیګر نه دغسې اشراق سره سړی 2 رکعات، دا نوافل د فرضو. نو دا هغه حدیث کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای که تاسو نفل کوئ په هغې به ستاسو د فرضو تکمیل وشي. غرض دا دی که زمونږ نه په دې 11 میاشتو کې د فرایضو کې کوتاهیانې شوي رانه، نو الله به په دې روژه کې هغه راته وګوره فرضو کې حسابېږي، هغه نفل مونږ وکړو هغه به په هغه فرضو کې راته حساب شي. زمونږ دا نه چې هغه فرض پې معاف کېږي، نه پرېښودل نه، خو که کمې پکې رانه شوي، په فرض هم کړي دي خو کمې پکې رانه شوي دي او کمې کېږي خامخا، په هغې باندې الله پاک مونږ ته چې دی نو هغه تکمیل وکړي، پوره کړي راله. نو نوافل ضروري دي چې وشي او زیاتې عبادات وشي. دغه رنګې تلاوت دی، قرآن مجید په دې میاشت کې نازل شوی دی، نو تلاوت ښه مقوي. په تهجد په ټیم کې مې پښمني کې وي، سار کې وي، ماښام د ورځې ښه سړی فارغي، نو چې تلاوت ډېر وشي، تلاوت ثواب دا یو نفل عمل دی. خدا ده چې د فرضو ثواب دی، الله پې اجرونه ډېر ورکوي په رمضان کې. نو تلاوت زیات وکړو، دغه رنګې خیر ښېګړه مسلمانانو سره وکړو، غریبانانو سره د خیر ښېګړې جذبه ځان کې پیدا کړو چې یاره زه په خېټه نار شومه، نو ما ته به د بل غریبو چې د هغه خېټه اوږې ده، خېټه یې تشه ده، د هغه احساس په ما سره پیدا شي چې یاره دا لږ هم څه شی دی. نو د رمضان دقه فایدې دي چې د یو غریب احساس په دغه کې پیدا کړي. نو دا عبادات چې وکړو انشاءالله په دې به الله موږ له ډېر اجرونه او برکتونه راکړي.